بیا راځم زخمیتوب دا شهید چې ده دا زخمی سوی و که نه هو مثلا زخمی سوی ده او که نه ده خو نه بټن وان که هو بټن وان بیا یو بله خانه خلاصېږي څو ځله زخمی سوی او د زخمی توب تفصیلات چیرته او څنګه او په څه ډول باندې و نور ملګري ورسره و که نه و ورسره زه مثلا ورسره وایم چې له دې سره د عبدالله په نوم باندې ملګری ورسره و دا انټر کوم عبدالله لاړ ورته وایم چې دلته د عبیدالله په نوم باندې ملګری ورسره و دا انټر کوم او دا نمونه چې څومره شهیدان ورسره و د شهادت په وخت کې دا هغه ملګري مخکې ځي اوس راځم بلې صفحې ته بله صفحه چې مې کله خلاصه کړه دا هغه تفصیلات دي لومړی هغه شخصي معلومات و دوم تفصیلات و اوس په دې ځای کې راځي تعلیمي سویه چې و طالب العلم و متوسطه دوره یې ویلې وه لیسه یې ویلې وه حافظ قرآن و مولوي و یا نور دلته بله خپله برخه چې خپله یې ولیکئ چې کومه برخه تاسو ته معلومه وه مثلا دا سړی مولوي و دا انتخاب شو د زیږېدلو نیټه یې څه شی وه دا د زیږېدلو په نیټه کې زه کله دلته کلیک کوم لومړنی د موږ او تاسو دا سافټویر په هجري شمسي باندې چون ما مخکې په بله ویډیو کې درته ویلي وو دلته هم ښکاره کېږي چې د سیټینګ د لارې تاسې انتخابولی شئ د ما دغه ټول پلیټفارم اوس په هجري شمسي باندې روان ده تاسې کولی شئ میلادي یې کوئ یا بل کلیزه ورته انتخاب کوي خو دلته اوس ځکه هجري شمسي راغلی ولې ماته د شهید هغه نیټه په مثلا په هجري قمري باندې یاد ده زه وایم چې د هجري قمري باندې دغه تاریخ دی د شهید چې ده د زیږېدنې نیټه دا ماته په هجري قمري یاد ده نو دلته مې په سر کې دغه اپشن ورکړی ده چې څوک چې ستړي نه شي بیا سیټینګ ته پسې لاړ نه شي بلې برخې ته لاړ نه شي زه هجري قمري انتخابوم په هجري قمري کې نن تاریخ ورکوم یا د پرون تاریخ که د نن ورکوم خو دغه تیار تاریخ ده بس اوکې کوم او که پرون تاریخ ته راځم په پرون تاریخ کې مثلا دا خو د تیر وخت تاریخ ورته انتخابوم نو زه دلته یو تاریخ ورته انتخابوم کله چې مې کال ورته انتخاب کو میاشت مې ورته انتخاب کړه دلته میاشت ته راځم میاشت مې انتخاب کړه ورځ مې انتخاب کړه اوس دلته کله کله څوک تېروتنه کوي چون دا بیا د شهادت او په نورو موضوعاتو کې کارېږي د پیدایښت نیټه ده دغه تاییدېده سر دلته په دې سر کې د تاسې کومه خانه وینئ اتوماتیک خوندي یا اوس خوندي شو اوس یې خوندي کړه دا هغه برخې دي دلته دغه تخنیکي لحاظه کله کله مشکلات دي موږ او تاسو په کمپیوټر کې یو څوک شهید ثبتوو برق ځي کمپیوټر بندېږي یا بل مشکل راځي یا یو کار مو پیدا کېږي یا مثلا د رسمي کارونو ترڅنګ په یو بل کار باندې مصروفه کېږو نو دلته راځو دغه کوم معلومات چې ثبتوو دا اتومات خپله باندې ثبتېږي تر څو موږ او تاسې بیا کله دغه پلیټفارم را خلاص کړو دلته به لیکل شوي چې تاسې دومره پیسه ده مخکې تللي واستئ نور دوام پسې ورکړئ